ننګرهار والي حیات الله حیات وایي دغه ترانسفارمر په فعالېدو سره ننګرهار کې د برېښنا ظرفیت 6 میګاواټه ته پورته شو چې د پارچاوي ستونزې د حل ترڅنګ به فابریکو ته هم د برېښنا ورکړې اسانتیاوې برابرې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د برېښنا شرکت عمومي رئیس وایي ننګرهار هم د تاجکستان د وارداتي برېښنا له مزو سره وصل کړ چې په دغه ولایت کې به د برېښنا ستونزه ورسره حل شي. په ورته وخت کې د ننګرهار رودات ولسوالۍ کې د 100 میګاواټه لمریزې برېښنا د جوړېدو لپاره د لوی پارک چارې پیل شوې چې د مسؤلینو په وینا هر سوداګر کولی شي دغلته د لمریزې برېښنا د تولید په برخه کې پانګاچونه وکړي. دا سب استیشن مجموعي ارزش د $9 میلیون په ارزش جوړ شوی دی او د خپل شبکې توزیع 8 میلیونه په افغاني په ارزش هغه شل ترانسفارمر هغه تکمیل شوی دی. امیدوارم چې د برق اخیستل په ټول ښار د احساس ګرمي مشکلات چې د برق مشکل ډېر حل شي او د نن اوس یو چې $1 دا لمریز پروژې تقریبا مجموعي ظرفیت د 100 میگاواټ لپاره موږ پارک انرژي آفتاب د لمریز پارک جوړو او موږ تعداد د چاردیوالي د حاتم کې خودو دې سره ان شاء الله سرمایه گذاري ته موږ امکانات برابر کړي هر سرمایه گذار راشي سرمایه گذاري د تولید انرژي کې او برښنا نه برق اخلي یعنی دا دروم د 100 میگاواټ زی آماده کیږي او امیدوارم چې سرمایه گذار روم راشي سرمایه گذاري کوي او ټول ان شاء الله د برق مشکلات شي. ننګرهار والي حیات الله حیات ول چې همیشه بهر سب سټیشن کې څلورم ترانسفارمر چې د $3 میلیونو په لګښت رغول شوی ګټه اخیستنه ته وسپارل شو. نو موړي ول چې د رودات حصار کې د 100 میگاواټ لمریزې برېښنا د کار پرانیسته وکړه چې په نږدې وخت کې به ګټه اخیستنه ته وسپارل شي. نو موړي ول چې د برېښنا دغه دوه پروژو سره به د فابریکو تولیدات زیات شي چې د اقتصادي ودې سربېره به بیروزګار خلکو ته د کار زمینه برابر شي. نهایت خوشاله یو چې نن د دوه مهمو پروژو د یوې افتتاح او د بل د بنسټ ډبره کې خودل شو چې دا پروژې به د ننګرهار په اقتصاد باندې ژور اغیز ولري چې یو هم د همیشه بهار د برېښنا سب سټیشن چې 60 میگاواټه برق نن ګټه اخیستنې ته تیار شو او دویمه پروژه د رودات ولسوالۍ حصار شاهي سیمه چې دا اوس موږ تاسو کې قرار لرو دلته د لمریزې برېښنا لپاره د پارک د بنسټ ډبره کېښودل شوه. زه د زړه له کومې د درون ولسمشر او ورسره د اړوندو مسؤلینو نه چې نن دلته راغلي د دونه د زړه له کومې مننه کوم چې دو ننګرهار ته توجه وکړله او د ولسونو د ستونزو د حل لپاره د دوه مهم پروژو په اړوند اقدام وکړ. د اوبو او د برېښنا سرپرست وزیر انجینر محمد ګل حلیمي چې ننګرهار ته د یو شمېر برېښنایي پروژو د پرانیستې لپاره سفر کړی و خبر اعلان ته وویل چې د ولسمشر د حکم له مخې د ټولو ولایتونو د برېښنا ستونزو د حل لپاره هلې ځلې پیل شوي دي. دی وایي دلته د دغو دوو پروژو پرانیسته هم د همدغو کارونو یوه کړۍ ده چې د برېښنا د ستونزې د حل لپاره پورته کیږي. خوشبختانه مطابق به راهنمودهای جناب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان توجهی که به ولایت مختلف رساندن برق و تمام ولایت شامل میشه. امروز خوشبختانه اولین سب استیشنی که به دست انجینرهای موفق خود افغانی افتتاح شد. خوشبختانه ما 300 روز آفتابی داریم. تشعشع آفتاب به اندازه کافی هست که ما تولید برق کنیم. ما همچون پروژه را در ولایت دیگه مثل قندهار آغاز کردیم و این بزرگترین پروژه خواهد بود که به ظرفیت 100 میگاوات برای تولید برق از خورشید خود آفتاب افغانستان و از منبع داخلی یعنی منابع قابل تجدید افغانستان است که میتونه یک سلسله مشکلات بسیار عمده صنعتکارای ولایت ننګرهار حل کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت عمومي رئیس امان الله غالب ویل د ننګرهار د همیشه بهر برېښنا سب سټیشن کې نن د 60 میگاواټه برېښنا په ظرفیت سره څلورم ترانسفارمر پرانیسته چې دغه ولایت کې د ټولې برېښنا ظرفیت 6 میگاواټه ته پورته کړ. هغه زیاته کړه د یا ترانسفارمر ټولې چارې د افغاني انجینرانو لخوا ترسره شوي او شاوخوا پرې $3 میلیونه لګښت راغلی دی. هغه دا هم ویل چې دغه ولایت کې د برېښنا د ویش لړۍ د غځولو لپاره د سرخرود او بیسو ولسوالۍ د اوسیدونکو په خاطر 20 واړه ترانسفارمرونه لینونه او پایه اخیستي او زرګونو نور کورنۍ ته هم د برېښنا ورکړې زمینه برابر کړي. هغه زیاته کړه چې د نغلو برېښنا بند یې د کابل له ګلبهار سب سټیشن سره وصل کړی چې ننګرهار هم د تاجکستان له وارداتي برېښنا سره وصل شو او دلته به هم په نغلو بند کې د اوبو د کموالي پر مهال به
له دغه برېښنا ګټه پورته کیږي. په ورته وخت کې د برېښنا شرکت رئیس وای د ننګرهار رودات ولسوالۍ کې د لمریزې د برېښنا د تولید په خاطر د 100 میگاواټه په ظرفیت د یو پارک بنسټ ډبر هم کېښوده. نوموړی وای دغه پارک کې زمینه برابرېږي چې سوداګر د لمریزې برېښنا په برخه کې پانګه اچونه وکړي او دوی د تاجکستان او نور هیوادونو پر ځای له همدغو سوداګرو برېښنا واخلي. د ننګرهار د صنعتکارانو د اتحادیې مشر تور ملنګ ډاډ ورکړ که د برېښنا په برخه کې شته ستونزې حل شي ګڼ شمېر تولیدي فابریکې به په دغه ولایت کې رامنځته شي. نوموړی وای اوسم سلګونه فابریکې دلته فعالیت کوي چې یو شمېرې د برېښنا د نشتوالي له امله د سقوط حالات سره مخ دي. نو دغه 100 میگاواټه چې تاسو ولیده چې په همیشه بهار سب سټیشن کې فعال شو دا 100 میگاواټه اوس هم د ننګرهار د برق د ننګراریانو د برق کم وخت نشي پوره کولی ځکه چې ځان ته په صنعتي پارک کې 650 فابریکې دي او دیو تر اوسه پورې 100 فابریکو ته هم برق نه دی ورکړ شوی. نو موږ د رئیس صاحب نه او د چارواکو نه دا غوښتنه کوو چې د ننګرهار برق باید پوره شي او د صنعتکارانو مشکل حل شي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي اسرار الله مراد د برېښنا په برخه کې پانګه اچونه او پرمختګ د سیمې د علمي او اقتصادي ودې په برخه کې مهم کار یاد کړ. نوموړي ټینګار وکړ چې دلته د فابریکو لپاره د برېښنا د ستونزې حل په برخه کې د جدي او قوي کار ترسره شي. شاهدان د دوه پروژو چې یوه پروژه 100 میگاواټه وه او د بله پروژه دغه سولر چې نن افتتاح شوله خو مخکې تجاران وویل چې دا بسنه نه کوي. ننګرهار لوی ننګرهار په اقتصادي لحاظ په نظامي لحاظ په اجتماعي او سیاسي لحاظ باندې داسې یو ولایت دی چې حتی د مرکز ساز دی. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې په ننګرهار کې د برېښنا 3 ترانسفارمرونه فعال وو چې 50 میگاواټه برېښنا ظرفیت درلود.